د ایران او افغانستان ترمنځ کړکېچ زیات شو. ایران د زهرو پیچکارۍ ورکولو باندې افغانانو ترڅنګ د چارواکو خبرون هم راپارولی ده. افغان سفیر تازه څه وکړل؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په ایران کې د کابل حکومت سفیر وایي له مسلسلو هڅو او غوښتنو سره نه دي توانېدلي له ایراني چارواکو څخه د افغانو کډوالو شمېرې ترلاسه کړي چې په ایران کې پر کورونا ناروغۍ باندې اخته شوي دي. عبدالغفور لیوال د بي بي سي له فارسي څانګې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د مکررې هڅې کړي له ایراني چارواکو څخه په کورونا ناروغۍ باندې د اخته او یا د دې ناروغۍ له امله د وژل شویو کسانو تقربي یا کره شمېرې ترلاسه کړي، خو لا هم نه دي توانېدلې. لیوال زیاتوي چې له ایراني چارواکو سره یې هغه اندېښنې شریکې کړي چې ښایي په دې هیواد کې په کورونا د اخته افغان کډوالو درملنه نه کیږي، خو د ده په قول ایراني چارواکو ورته د دې ډول پیښو د نه شتون ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په خبره که چیرې په ایران کې کوم افغان کډوال په روغتون کې د درملنې لپاره نه منل کیږي، هغوی د په مستند ډول دا پیښه له سفارت سره شریکه کړي څو دوی له ایراني چارواکو ځواب وغواړي. لیوال له دې سره یاد کړي څو ځله ایراني چارواکو ته د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستلو په تړاو رسمي لیکونه ورلېږلي، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. ایران د افغانستان په ګاونډ کې یو له هغه هیوادونو دی چې کورونا وایرس په چټکۍ پکې خپرېږي او ویل کېږي هلته د ایرانیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم په دې وژونکي وایرس ککړ دی. ټولنیزو رسنیو ته په یو شمېر راوتلو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې ایران کې میشت افغان کډوال ادعا کوي چې دوی د عادي ناروغۍ په مهال د ایراني چارواکو له لوري ځورول کیږي او حتی ډیری په کورونا باندې د ککړتیا په شک وژل شوي هم دي. په تهران کې د کابل سفیر وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې له لارې په ایران غږ کړی و چې څو ځله له میشتو افغان کډوالو سره د اسلامي اخوت په اساس چلند وکړي او د هغوی ستونزې ته پام ور واوړوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.